دا د محرم لومبنه ورځ دا لومبنه تاریخ دی د محرم الحرام لومبنه تاریخ دی څنګه زمارونو چې تاسو مشهور معلوم دی چې دا جون جولای او دا جنوري فروری میاشت نو قمری نظام کې دا لومبنه میاشت محرم الحرام دا د قمری نظام د اسلامی تاریخ لومبنه میاشت نو لومبنه تاریخ هم نن دی د جمعې ورځ او د محرم لومبنه تاریخ دی نو ډیر یو بزرګ میاشت یو طرف ته د جمعې ورځ دویم طرف ته د محرم لومبنه تاریخ دی او زما قدرمندو حضراتو دا لومبنه محرم پدې باندې شهادت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شوه پدې باندې شهادت د عمر فاروق رضی الله عنه شوه نو زما قدرمندو حضراتو مونږ او تاسو ته قرآن شریف را رسیدلې دي او کا احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او کا قوانین د شریعت مطهره دي احکامات د شریعت مطهره دي او زندگی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ او تاسو سره رسیدلې ده نو دا ټول په واسطه د صحابه رضی الله عنهم دي مونږ ته قرآن شریف را رسیدلې لري احادیث د نبی له سلام او شریعت مطهره قوانین نو دا ټول په واسطه د صحابه دي د صحابه په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی احسان دی چې د نبی له سلام دین او د شریعت مطهره قانون یې مونږ او تاسو سره رسول نو په دې وجه زما معززو د صحابه رضی الله تعالی عنهم مونږ او تاسو باندې احسان ډیر زیات دی نو مونږ په خپل زړه کې د هر یو صحابي سره انتهایی محبت ساتو صحابي چې هر یو صحابي وي خلفای راشدین وي عشره مبشره وي او که عام صحابه وي نو د هر یو صحابي سره به مونږ په خپل زړه کې محبت او مینه او احترام ساتو چرته د صحابه په باره کې د بغض او د حسد او د کینې پیداوار چرته زما او زړه کې ونشي د صحابه احسان ډیر دی نو په دې وجه مو تاسو صحابه سره انتهایی محبت ساتو او د صحابه سره محبت ساتل دا علامات د ایمان ده صحابه سره محبت ساتل دا علامه د ایمان ده او صحابه نه نفرت کول صحابه سره بغض او کینه او حسد ساتل دا علامه د نفاق ده نه په دې وجه باندې زمارونو د ټول صحابه سره به مونږه انتهایی محبت ساتو چې صحابه زمونږ د دین امامان دي د صحابه په وجه باندې مونږ ته الله جل شانه دین اسلام را رسول دی په دې وجه به مونږ صحابه سره مینه کوو الله جل شانه آیات کریمه کې فرمایي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الله امتی مسلمه ته تعلیم ورکړي او دیو مسلی وضاحت الله فرمایي اے مسلمانانو داسې دعا غواړئ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان یا الله مونږ ته مغفرت او بخښنه وکړي
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان او هغه کسانو ته بخنه او مغفرت وکي هغه کسانو ته بخنه او مغفرت وکي سبقونا بالإيمان چې هغه زمونږ نه وړاندې ایمان راوړل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان یا الله مونږ ته بخنه وکي او زمونږ هغه ورونو ته بخنه وکي چې هغه مخکې زمونږ نه ایمان راوړل ګوره آیات کریمه کې الله جل شانه موتا ته د صحابه مبارک فرمایي چې صحابه ستا سرونه دي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان چې صحابه سارور دي هر یو صحابي سارور دي نو صحابه ته ضروريانو په نظر باندې وګوره ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نو صحابه سره محبت وساته رور ضرور سره محبت ساتي هر صحابي سارور دي د صحابه سره مینه وکړه د صحابه سره مینه کول دا ساده ایمان علامه ده او بیا الله جل شانه تعلیم فرمای ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا یا الله زمونږه زړه کې چرته صحابه ته بغض او کینه نفرت او حسد یا الله پیدا نکي دا الله تعلیم دی یو طرف ته صحابه ته د مغفرت دعا کې بل طرف ته د صحابه د نفرت نه بزان ساتي دا تعلیم د الله جل شانه په دی وجه باندې زما معزز ورونو چې د صحابه احسان په مونږ باندې ډیر زیات دی